د اسف د لغمان اوسیدونکی یم او انشاءالله د دې پروسې نه ډېر خوشحاله یو چې ښه په طریقه باندې سرته رسېږي د ټول هم زنانه هم عوام ټول په طریقه باندې او په کارډونو باندې چې بېګای کارډونه ورکړي ټولو ته خو په اصول نه بېعزتي شته په عزت باندې ټول ناست دي ډېر زیات دي خوشحاله د والي صاحب نه هم ډېره مننه کوم چې دا پروسه یې موږ ته ایجاد کړه. زما نوم عبدالغفار توحیدي دی د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او فعلا د دې پروسې نه چې والي صاحب شروع کړې ده ډېر زیات خوشحاله یو انشاءالله الله پاک دې توفیق ورکړي چې دغسې مصدر خدمت خلکو ته وګرځي او ډېره شفافه ده او ډېره په نظم اصولو سره برابره شوې ده. انشاءالله موږ نوره هم توقع لرو د نورو کارمندانو نه د نورو دولتي کارمندانو نه دا توقع لرو چې انشاءالله دغسې شفافیت رامنځته کړي او خلکو ته مصدر خدمت وکړي. خان د ځوان شورا رئیس یم او دلته د ټوکنو پاکې د نظارت مسؤل یم عمومي د رهبري شورا غړی یم. پرون ورځ چې کومې ټوکنې موږ شروع کړي دي په دې کې مدني ټول نهادونو نیاحت او پولیسو ټول همکاري کړې ده د نظم په باره کې. نور انشاءالله پروسه ډېره شفافه روان ده خلک خوشحاله دي د موږ د خپل ابرو عزت په خاطر چاپېر یو. خو زه صرف یو سوال د ننګرهار د ولسونو نه کوم چې دغه مدني ټولنې د تاسو اولاد ده د تاسو دپاره کار کوي. هر هغه څوک چې فساد کوي که زه یم او که بل څوک وي کولی شي میډیا ته وښایي خو اسنادو سره ثبوت ټوکن کې شماره نوم هر څه معلوم دي. موږ په هغه رقم باندې یو راخلو هغه دغه اوس وګورئ ټول منظم ناست انشاءالله د ورځې دغه 900 ویزې موږ سره وعده کړې ده. اوسه پورې کار ډېر شفاف روان ده ټول ښه خوشحاله دي ولسونه هم خوشحاله دي. خو د نور ټول ولسوالیو نه غوښتنه دغه ده چې چاته کوم تاریخ لیکل شوي په ټوکن کې په هغې تاریخ باید راشئ. ګوره نن د 20 نه د 40 سبا ورځ خلک هم نن راغلي دي دغه په خد لږ یو څه ستونزه وه سهار هماغه چې 40 خلک راغلي وو خلک چې پوه شو لاړ خپل کورونو ته لاړل. انشاءالله د دې نه وروسته به زموږ هدف همدغه ده چې د خپل افغانیت دپاره به کار کوو او د اسلامیت دپاره. مننه کوم چې موږ له دغه راکړه پاسپورټ راکړه ویزه ورته ولګوله خدای دې ورسره ښه وکړه خدای دې ژوندی لري خدای دې آباد لري. زما نوم میمونه احمدزی ده د کیږدۍ مدني ټولنې همکار یم او موږ دلته کونسلګرۍ ته معرفي سوي یو دلته راغلي یو تر څو موږ د لوست او د افغانانو خدمت وکړو. دلته راغلي یو له والي صاحب نه ډېره زیاته مننه چې موږ یې معرفي کړو او مدني فعالانو ته یې وخت ورکړ چې تاسو تر څو کارونه وکړئ. د والي صاحب نه ډېره مننه کوم چې ډېره اسانه او ډېر په دغه سره اسان سیستم سره او د مدني فعالان هم ډېره مننه کوم چې ډېر ښایسته سهولت یې برابر کړی ډېر نظم یې برابر کړی ښه په نظم روان د موږ د دولتي ټولو ادارو نه مننه ټولو دې ادارو نه مننه کوو. موږ زما نوم حامد دی د چپلهار اوسېدونکی یم او دلته راغلی د ویزې دپاره د والي صاحب نه مننه کوو او د هغوی د ټیم نه مننه کوو چې موږ ته دا سیسټم برابر کړو او د مدني فعالانو نه مننه کوو چې موږ ته دا نظم برابر کړو. ډېر ښایسته سیسټم روان دی په ټوکن باندې چې هلته دغې کې ولایت کې ټوکن ورکوي په هغې باندې نوم لیکلی وي نمبر لیکلی کمپیوټر کې ثبتېږي. هغې نه بعد تاریخ وویل کېږي په دې کې چې کونسلګرۍ ته لاړ شي چاته چې کوم تاریخ والي په هغه تاریخ به هغه سړی راځي دلته زنانه ځای بېل نارینه و بېل سپین ږیرو بېل ځوانانو بېل دی او مدني فعالان داسې کوي چې هغوی سره خپل ورق دي په کمپیوټر کې ثبت دي هغې کې ستاسو نوم ګوري هغې نه بعد اجرات کوي هغه سړی پرېږدي نفر پرېږدي. موږ ډېر مننه کوو د والي صاحب نه او د مدني فعالانو نه د ټولو نه مننه کوو. مدني ټولنې رئیس یم او چې تر څو په ننګرهار کې خپل وس پورې فعالیتونه کړي دي اوس د موږ له مشرانو پیدا د والي صاحب د
قومندان امنیه په هغه باندې چې دا تر څو دا پروسه مدني پالانو ته وسپاري چې شفافه شي. له امنیتي ځواکونو نه هم ډېره مننه کوم، له قومندان امنیې نه مننه کوم چې ساره چې 2-3 وارې راغی د جدي نظارت یې وکړ او پولیسو موږ سره پوره همکاري کړې ده او ډېره زیاته مننه کوم. موږ به خپلې هلې ځلې کوو چې تر څو دا پروسه شفافه شي، ستونزې به حلېږي او دا مشکلات به په کراره حلېږي چې تر څو د موږ افغانان په سهولت کې ویزې ولګوي او په سهولت کې نور ونه ځورېږي. له والي صاحب نه ډېره مننه کوم، له امنیتي ځواکونو نه خصوصي. الرحمن الرحیم. دا کوم ټیم چې جوړ شوی ده دا د ولایت مقام د هدایت او په دې کې نمایندګان د ریاست خارجي ښاروالۍ نمایندګان دي او د داسې د مدني فعالانو د ټولنې نمایندګان دي او زموږ دغه امنیتي ځواکونه استخباراتي ځواکونه دا ټول توظیف دي چې انشاءالله دغه پروسه چې کومه شروع شوې ده دا د ویزو او د توکړو دا په شفافه توګه دا خپل مستحقینو ته ورسي. انشاءالله تاسو امانت ګورئ چې په دې ساحه کې د خلک خپل استقامت سره راځي او په ارامه سره خپل پرچې ښکاره کوي، جدول سره مطابقت ورکوي او دوی داخلي کنسولګرۍ ته. همداسې په سټډیوم کې مدني فعالان دي او هغه د نور بندګان ناست د هغو د نظارت لاندې دا خلک داخلېږي، هم طبقه یې وناست هم ذکور دا هغو ته پرچې ورکول کېږي. موږ کوشش کوو چې په دغه کې شفافه توګه باندې کار وکول شي او تامین د امنیت وساتي. انشاءالله بیا هم ډاډ درکړو چې په دواړه پروسه کې باید موږ د خپل تامین امنیت او د ولایت مقام سره ډاډ ورکوو چې خپله رهبري د قومندان صاحب د امنیت د ننګرهار ولایت قومندان صاحب ته ډاډ ورکوو چې موږ دغه توظیف شوي یاستو او موږ شبکې توظیف دي. کوشش کوو چې دغه تامین د امنیت وکړو او توظیف یې وکړو او کومه شفافه توګه باندې کوم خیر هغه